زموږ ویډیو در سره لایک کړئ او سحر میډیا چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه. هندوستان لومړی لوبډله وه چې کوارټر فاینل کې استرالیا ته ماتې ورکړه او نیمه پای لوبې ته یې لاره پیدا کړه. دوهمه لوبډله بیا د نیوزیلینډ لوبډله وه چې ویسټ انډیز ته په ماتې ورکولو سره یې نیمه پای لوبې ته لاره په اسانۍ سره پیدا کړه. دریمه لوبډله بیا د بنګلادیش وه چې انګلستان ته یې په ماتې ورکولو سره سیمي فاینل ته لاره پیدا کړه. او څلورمه لوبډله بیا د پاکستان لوبډله وه چې افغانستان ته یې په کوارټر فاینل کې ماتې ورکړه او خپله یې سیمي فاینل کې ځان ته ځای برابر کړ. نو لومړی نیمه پایلوبه به د پاکستان او هندوستان ترمنځ د فروری په څلورمه د سې شنبې په ورځ ترسره شي. دوهمه نیمه پایلوبه به بیا د بنګلادیش او نیوزیلینډ ترمنځ د فروری په شپږمه د پنجشنبې په ورځ ترسره شي. د یادونې وړ ده چې فاینل لوبه به بیا د یکشنبې په ورځ چې د فروری د 9 تاریخ سره برابره ده ترسره شي. نو دا اوس زموږ د نن ورځې خبر امید لرم چې تاسو به خوښ شوي وي. د دغسې نور معلوماتو لپاره زموږ دغه چینل در سره هرومرو سبسکرایب کړئ. مننه ډېره زیاته. الله مو مل شه.